د کراچۍ په یو خشته او په یو وړوکي کلي کې چې دا کلی د سمندر په غاړه و او د دې کلي خلک ډېر شریف وو او هغوی به ډېر په محبت او په مینې سره ژوند کوي. په دې کلي کې یو خاندان اوسېدو چې د دې 3 بچي وو او د پلار نوم یې و عبدالله او د مور نوم یې و امینه. عبدالله ډېر محنتي او خوشمزاجه انسان و او امینه هم ډېره محبت کوونکې او نرمدله ښځه وه. د دې یو لور وه چې د هغې نوم و سلما. سلما ډېره زیاته خشته او ښکلې نجلۍ وه. سلما دومره خشته وه چې د کلي خلکو به وي دا خو سمه سپوږمۍ ده. دغه شان سلما کې ډېر صفتونه وو خو یو خامي مو واقع چې هغې به ویل زما کار نه دی خوښ. هغې به کار صفر، محنت هیڅ نه او خوب به ډېر زیات کولو. هغه به ټول ورځ اوده وه او کار به ورته پروت و. مور ورته وویل پازه لږ کار وکړه. زما کار نه دی خوښ. ورور ورته وویل چنو ګوته ځاني واچوه. هغې به وویل نه دا ماته برن برن ګوري او زما دا نه ده خوښه او زما کار هم نه دی خوښ. پلار به ورپورې خاندل. سلما به د کار نه داسې منډې وهلې لکه منګکوړی چې د پیشو نه منډې وهي. مور او پلار به یې غمجن وو او ویل به یې د دې جینۍ به څه جوړېږي دا خو ټول ورځ اوده وي. سلما دومره خوبي وه چې هغې به کله ناکله کانټه واله او هغې کې به هم اوده وه. چرګو به ترېنه هم نفرت کولو. دغه شان سلما به بمبه کولو پرېښې وه او هغې ته به اوده وه. هغه بمبه به بعیده او د دې به پروا هم نه وه. سهار نه به غرمه هم شوه. خلکو به کارونه هم راټول کړل خو سلما به اومک کشان اوده وه او چې راپاڅېده بیا به ورته هم خوب ورتلو. وخت تېرېدو سلما نوره هم غټه شوه او نوره هم خشته شوه. یو ورځ کلي ته یو سړی راغو چې د هغه نوم یاسین و. یاسین نه ډېر مالداره و او نه ډېر غریب. دا نه و چې د هغه روزي خشته وه او هغه پې ځان خشته ساتلی شو. د یاسین په ښار کې یو غټ دوکان و چې هغه ډېر زیات مشهور و او هغه به هغه کولو. یاسین به کور کې کار لږ ډېر هم کولو او نور کار به یې مور کولو. د یاسین د میډیسن دوکان و. هغه ډېر محنتي و او هغه به هر څیز ډېر صفا او ښه ساتلو. کله چې هغه سلما ولیده نو هغه یې ډېره زیاته خوښه شوه. د کلي خلکو ورته وویل دا جینۍ ډېره سسته ده او دې له هېڅ کار هم نه ورځي. نوره ډېره ښه ده. یاسین خبره په ګپ واړوله. چې څنګه د سلما پلار دا ووري نو هغه ډېر زیات خوشحاله شي او هغه د الله تعالی ډېر شکر ادا کړي. یاسین د سلما کور ته رشته روړي او هغې به د سلما ورکړي. دغه شان د سلما او د یاسین واده وشي. سلما چې د یاسین کور کې پیرني قدم کیږي نو هغه ډېره زیاته خوشحاله شي ځکه چې هغه کور ډېر زیات ښکلی وي. شروع کې ورځې ډېرې په خوشحالۍ تېرې شي. یو ورځ ورته یاسین وویلې لږې چای بهېږه. ځان له خپله بهېږه ته خشته بهېږ. د سلما صرف یو شیز خوښ و. هغه دا و چې هغې به خلکو سره خبرې کولې ډېرې زیاتې او هغه به ډېرې زیاتې خوښولې. یو ورځ جیکو ته مېلمانه راغله. شګفته هغې سره ناسته وه. خبرې یې کولې او یاسین کچن کې مېلمنو له چای پخوله. یو ورځ یاسین وویلې
زما میلمانه له هر څه تیار کا. سلمى وویل بیرام شه چې ته راځې هر څه به تیار وي. دې نه پس سلمى ګاونډیانو کره لاړه او هلته یې ګپ شپ ولګولو او ډېر زیات وخت یې تېر کړو. کور ته راغله، هر څه ترې هېر شوي وو او هېڅ یې هم نه وو تیار کړی. میلمنو ډېر زیات انتظار وکړو او ویې ویل زما په خیال دا خوراک یوري د بل کزیر راځي. دې نه پس دغه میلمانه د ښځې راشي او ځان سره ووایي دا خو بیکاره ښځه ده. یاسین ډېر زیات خفه شي او شرمنده هم شي. یاسین سلمى ته ډېر زیات غوسه شي او سمې ډېرې خبرې ورته وکړي. سلمى ډېره زیاته خفه شي او وژاړي او بیا ځان سره سوچ وکړي آیا دا زما قصور دی. په سهار له سلمى وختي پاسي او اوړو هغه یاسین پې راشي هغه ډېر زیات حیرانه شي. شروع کې سلمى ته ډېر زیات مشکل وي. کله به یې روټۍ سوځولې وه، کله به ترېنه چوکۍ چیني زیاته شوې وه او کله به ترېنه روټۍ کې مالګه د کچن نه به یې میدانجان جوړ کړی و. وخت تېرېدو سلمى او یاسین ډېر په مینه او محبت سره او په خوشحالو کې ژوند کوو. خلکو به اوس د سلمى مثالونه ورکولو. یاسین به اوس هم سلمى سره کار کولو ځکه چې هغه به ستړې شوه او ځکه چې دا د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم سنت هم و. سلمى اوس زده کړي وو چې یوازې خوبصورتي کافي نه ده، زمینداري هم ضروري ده او صرف کار نه اخلاق هم ضروري دي او ښځه هم انسانه وي هغه هم ستړې کېږي او ښه سړی هغه دی چې په کور کې کار وکړي. السلام علیکم ویورز، څنګه چې تاسو ته پته ده زمونږ کې سپورټ کټ چینل دی، په هغې باندې مونږ هر جمعه 9 بجې ویډیوز اپلوډ کوو. خشته ښکلې کهانیانې دي، تاسو چې کوم دی مونږ سره ګورئ ډېره مزه به دل درکوي او لایک کمنټس خامخا کوئ. که تاسو ته په ویډیو کې څه داسې ښکلې څه ښایسته ښکاره شي نو مونږ سره چې کوم دی خامخا په کمنټس کې هغه شریکوئ او آینده بله ویډیو چې کوم ده هغه په څه جوړه کړم ما ته چې کوم دی په کمنټ کې خامخا ووایئ. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.